السلام علیکم ټول کتونکو ته او یو ځل بیا مونږه د فیسبوک د لارې سره کنیکټ یو او زمانم سلطان دی او زه تاسو ته د امریکې د فلوریډا سټیټ مخاطب یم او په دې پروګرام کې زموږ سره کو هوست محمد اشفاق دی د نیویارک نه او نن زمونږه ښاغلی میلمه عمران خان صاحب د پیرس نه تاسو ته آنلاین دی او هغوی به د فرانس چې کوم یونیورسيټیانې دي په هغې کې د ایډمیشن د سکالرشیپو د ټول پروسس حوالې سره تاسو ته رهنمایي کوي او هغوی ډېر محنت کړی دی سلایډونه جوړ کړي دي باقاعده نو زه دعوت ورکوم عمران خان صاحب ته چې هغې تاسو ته خپل تعارف وکړي مختصر او بیا خپل چې کوم د سلایډ جوړ کړي دا سره شیر کړي. زما نوم عمران دی صوابۍ نه زه تعلق لرم او بي اس چې دی نو هغه موږ په یو ټي پېښور نه کړی دی 2016 کې بیا چې دی نو ماسټر دپاره کوریا ته رالو کوریا کې ماسټر هم وکړو او اوس پي ایچ ډي روانه ده د خیر په فرانس کې په پیرس ښار کې زما فیلډ چې دی نو هغه بیسیکلی الیکټریکل انجینیرینګ دی خو زما چې کوم پی ایچ ډي ټاپک دی نو هغه مایکرو الکترونکس او آی سی چپ ډیزاینینګ باره کې دی نو ډاکټر صاحب اوس په امورو مخکې ځو تاسو زه به دا شیر کوم سلایډز تاسو به بیا سټارټ والی باقاعده زما په ملګري الرېډي زموږ سره کنیکټ شوي دي ډېر اوس به راځو زما خپل پی ایچ ډي چې کوم دی نو هغه فلسفه نه ده نو په هغې کې یو ماسټر سکالرشپ دی هغې ته وایي آی ډي ای ایکس سکالرشپ دی او هغه سکالرشپ هر کال اناونس کېږي او اوس هم اناونس شوی دی نو دا سیشن موږ خصوصي دې دپاره هم وکړو چې یاره د هغې اوس ډیټس اوپن شوي د جنورۍ نه ډپارټمنټ ټو ډپارټمنټ ویری کوي خو موسټلی د جنورۍ فروری مارچ دې کې د هغې اپلیکیشن ډیټ وي نو د هغې آی ډي ای ایکس کوم پیراسیکل سکالرشپ دی which is round about more than 100 scholarships په هر ډپارټمنټ کې دا افر کېږي نو هغې پروسس ته او هغې اپلیکیشن ته موږ به په دې سلایډونو کې سټپ بای سټپ ګورو چې هغې دپاره کوم ډاکومنټس پکار دي which is very simple او بل چې کوم دی نو کوم طریقې باندې کوم دغه باندې تلل پکار دي نو هغې ماسټر سکالرشپ باره کې لکه ډومبی خدای ته هغې لینک دا دی چې په دې لینک باندې تاسو کله کلیک دا ټول لینکونه چې کوم موږ په دې سیشن کې ووایو په کمنټ کې به دا موږ پیسټ کړو هغه تاسو بیا په هغې کولی شئ یا کتلی نه تاسو هم کتی شئ د هغې دا لینک دی انکیس تاسو په دې لینک باندې کلیک کړو نو دې کې تاسو ته مخامخ د سکرین باندې ښکاري دا پیج به راشي نو دا تاسو ته ما سټپ بای سټپ هر یو شی پکې ایکسپلین کړی دی ډېر اسان دی لومبی خو به تاسو خپل ګریجویټ سکول وګورئ چې یاره زما کوم ګریجویټ سکول دی که ته فارمیسۍ والی انجینیرینګ والی نه هغه به پکې سپیسیفیک وکړي بیا پکې لینګویج اف انسټرکشن نو خصوصي طور باندې موږ به انګلیش دغه دپاره کوو لکه ډېر ماسټرز پکې فرینچ کې دي خو د انګلیش کې هم نن سبا او دا ورو وخت سره دا ماسټرز ډیګري نو کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو مثال په طور ما انجینیرینګ ورکړی دی انګلیش پکې ورکړی دی نو اکثر خلک وایي یاره د سیول سکالرشپ نشته د فلاني سکالرشپ نشته د هر فیلډ سکالرشپ دی خو دا چې پوره یو پراپر موږ ریسرچ وکړو نو دا مثال دا دومره راغلی اوس صرف په الکتریکل کې ما چې کله دا سلایډونه جوړول الکتریکل کې دلته فردر 32 سټریمز کې ماسټر کېږي په یو الکتریکل کې 32 سټریمز کې تاسو ماسټر کولی شئ او هر سټریم کې بیا دی چې تقریبا چې دی نو 15 to 20 سټوډنټس اخلي او په هر سټریم کې دی چې دی نو یو دوه خامخا سکالرشپ یې ورکوي نو که زه صرف الکتریکل فیلډ کې وګورم یو الکتریکل کې 32 سټریمز دي 32 کې مثال کې دی کې یو هم سکالرشپ مثال ورکوي که نه دا 32 صرف په الکتریکل کې ماسټر سکالرشپ شو داسې M1 هم شته M2 کې هم شته داسې که تاسو فلټر کې خپل فیلډ اوس دا مثال ما الکتریکل فیلډ ورکړه دغه ماسټر 1 ماسټر 2 پروګرامز پکې هم شته او مثال که تاسو ته انکیس څه مسله راشي یا تاسو څه سپیسیفیک جنوین کوېسچن وي نو کوشش دا کوئ چې په ویب سایټ ټول انفارمیشن ورکړي او که نه بیا ستاسو داسې یو ډېر کریټیکل کوېسچن وي نه کوم دا کس تا کنټیکټ ورکړی دی نو په دې ورسره هم تاسو رابطه کولی شئ چې یاره
ماته دا مسله ده. تاسو خپل مثال دا یو پروګرام ما انټر کړی چې M2 انټیګریټډ سرکټ سیستم واضح او صفا چې خبره په انګلیش کې لیکلې دي چې دا 15 کسان به اخلي انګلیش کې او د اپلیکیشن نن سبا شروع دی. ته 15 جنوري نه والے ته مطلب ته جولای پورې تاسو دې کې اپلای کولی شئ. او اپلیکیشن ته پر اوس ډاکومنټس څه پکار دي. اکثر خلک ته ایډز وغیرہ پکې سوال کوي. نو لومبیا خو دا بیسیک ډاکومنټس دي. نو دا چې کمپلسري ډاکومنټس او کمپلسري ډاکومنټس کې ایډز وغیرہ داسې شته نه. تاسو چې کوم موټیویشنل لیټر دی تاسو چې ولې دا پروګرام جوین کول غواړئ، تاسو څومره اکیډمیکس ډاکومنټس دي، سی وی شو، ټرانسکریپټ شو وغیرہ وغیرہ، دا چې کوم دي دا ټول بیسیک ډاکومنټس دي چې هغه هر یو الګ سره وي. اوس اډیشنل ډاکومنټس کې ما خصوصي دا هایلایټ کړی دی چې سرټیفیکیټ اف انګلیش لیول. نو دا تاسو که تاسو آیلټس ورکړی نه او ډېره زبردسته، اوس که یو کس وایي یاره زه آیلټس نه شم ورکولی، هسې زما ذهن کې یو سوال راشي لکه زمونږ یو بي ایس هلکه 136 کریډټ آور ویلی شي which is very لکه مونږه لینتي 4 کاله اکزام ورکو او څه او آیلټس لکه مونږ اکثر زمونږ د ملګري چې دونه آیلټس نه یو ډېر غټ بوج وکړی دی چې یاره بس د آیلټس دی نو چې زه هم چې یو کس 136 یا 132 کریډټ آور پاس کولی شي with good GPA above than 3. نو آیلټس لکه داسې څه بلا نه دی چې سړی ووایي. خو ان کیس تاسو ووایئ چې یاره زه آیلټس بیخي نه ورکول غواړم یا ماته ایزي وی پکې پکار ده، نو په انګلیش سرټیفیکیټ باندې هم کار کېږي. دې کې ورکړي چې ناټ نیټیو انګلیش سپیکرز لپاره لکه مثال سرټیفیکیټ اف انګلیش لیول که تاسو خپل ډپارټمنټ نه خپل یونیورسټۍ نه دا هغه وکړئ چې ورته انګلیش سرټیفیکیټ نه بیا کولی شي. دا نور چې کوم هر ډپارټمنټس دا اډیشنل ډاکومنټس ویری کوي. اوس دې کې چې کوم دا وی ای پی ډاکومنټس دی دا تاسو لپاره نه دی، دا تاسو سره ریلیټډ نه دی. ان کیس که تاسو ماسټر 1 کړی بیا ماسټر 2 کول غواړئ پکې نو هغه لپاره دا خو بیسیکلی سټوډنټس لپاره سپیسیفیک اډیشنل ډاکومنټس دی. دا چې کوم تاسو د یونیورسټۍ کې ماسټر نه کړی ماسټر 1 نه بیا نشي کولی، مطلب هغه بیا تاسو ته پکار نه دی. نو چې کوم کمپلسري ډاکومنټس دي نو پای کې ستاسو سی وي، ستاسو ټرانسکریپټ، ستاسو موټیویشنل لیټر او ستاسو کوم ډیګری وغیرہ. نو دا یو څو دغه پکار دي پکې. دا تقریبا کمپلسري ډاکومنټس چې ما څومره سټډي وکړه د ماسټر پروګرام باره کې دا آلموسټ هر پروګرام ته پایي. که تاسو سره دا ډاکومنټس وي او دا څه په بای پوسټ یا بای دغه لیږل پکې ضرورت هم نشته چې یاره ما په نه ته دې اپلیکیشن فی شته نه پکې بای پوسټ لیږل شته. او بل په فرانس کې دا یو ډېر دغه کار دی چې دې کې ډاکومنټس اټیسټیشن هم نشته چې یاره د یونیورسټۍ نه ویریفای کړه چې څنګه مونږ یاد چې کوریا ته چې تلو یونیورسټۍ نه ویریفای کا او ایچ ای سی نه ویریفای کا او فارن افیس نه ویریفای کا او اخر کې کوریا نه امبیسای نه وکړه نو به دومره اوږده لانجه شو چې سړی چې خبره ملا ماته. نو اوس په دې فرانس کې لکه که دا کوم ډاکومنټس نو په دې کې دا شی لیکل دی چې نه دلته په ریکوارډ ایون امبیسای کې تاسو راځئ ماسټر پی ایچ ډي لا نو امبیسای کې هم داسې څه ډاکومنټس ریکوایرمنټ شي چې پلاني ځای نه دي یو 200 مهرونه لګول دا شی پکې نشته او نه په ویزا کې نه په ایون په یونیورسيټي کې چې خپل رالم نو ما خو خپل ډیګرو باندې یو 200 مهرونه لګولو هغه دا تاسو نه کوي چې یاره دا پکې پکار دی دا نه پکار زموږ چې مرګ پاکستان نه رااله هغه ته هیڅ ځای نه ډاکومنټ ویریفای کړو او نه پکې آیلټس غواړي نه امبیسي آیلټس غواړي نه پکې مثال تاسو په انګلیش سرټیفیکیټ باندې کار کیږي شي نو ډیر اسانه ده لکه چې کوم شي نه مونږ یریو چې اټیسټیشن نه او یا آیلټس نه هغه پکې نه ده پکار نو ماستر ته پاتہ تاسو سره د بیسیک ډاکومنټس یې جست اپلای ټو د پروګرام ریلیټډ ټو یور فیلډ او دینه پس کوم دنو دا خو پیراسیکل دا چې کوم د ترشي سلایډز وړاندې لینک ما ورکړو او دا سلایډز چې نو دا صرف پیراسیکل کې تاسو خپل ډپارټمنټ خپل دغه بیا کاته شي او هغه سپیسیفیک اپلای کې اپلیکیشن نن سبا ورځي جنوري نه شروع شي جنوري فروری مارچ دې کې اپلای وکړئ نو هغه کې به تاسو مثال اوس د دې پروسس سره ان کیس تاسو سلیکټ شوي تاسو سمرایز کوم تاسو اپلیکیشن جمع کړئ تاسو سلیکشن پکې وشو کله تاسو سلیکشن وشو او سلیکشن ته پر مختلف طریقې یاره زما به څنګه سلیکټ کیږي مختلف ګروپونو کې ورکې یاره زما 3.8 جی پی ای ده صحیح ده 3.8 is not only enough چې لکه تاسو چې ماته جی پی ای باندې پکار کیږي تاسو جی پی ای باندې تاسو هم یو دا یو ګډ فیکٹر ده او دې سره مثال که تاسو چې کوم نه ایکسترا کورسز کړی وي انټرنشپس کړی وي والنټیر اکټیویټیز پکې کړی وي
دا ستاسو پروفایل بیلډ اپ کوي. دې سره تاسو یو کس سره صرف 3.8 جی پی د بل هیڅ کار نه دی کړی او بل کس ته هغه سره به کوم د مثال دا ایکسترا د کورسیرا باندې یا کوم د نور فری کورسونه پکې کړي اکټیویټیز پکې کړي خپل فیلډ ریلیټډ انټرنشپس وغیرہ کړي نو دا څه ډیر زیات میټر کوي. په دې طریقې به تاسو خپل پروفایل بیلډ اپ کوئ. نو تاسو مثال په تور باندې سلیکټ شوئ دی کی ډپارټمنټ طرف نه تاسو سلیکټ شوئ نو تاسو که په دې ماستر کې کله سلیکټ شئ تاسو ډپارټمنټ کوارډینیټر چې کوم دا ګروپ چې دی کنه مثال دا فردر سب سټریمز دی نو ته دی یو فوکل پرسن دی هغه فوکل پرسن به تاسو سره کانټیکټ وکړي چې تاسو سلیکشن شوی دی اوس چې نه تمنګ سکالرشپ لپاره نومینیټ کړي نو مثال ما هغه تر شي پروګرام خو چې کې 15 لکان دی هغه به مثال ټاپ 5 تا یا ټاپ 3 تا یا ټاپ 10 تا ډیپند اپون د سکالرشپ اماونت هغه ته به وي چې تاسو دویم کوم سټپ چې دی هغه سکالرشپ اپلیکیشن جمع کوي لومبه ته ډپارټمنټ سلیکشن دی دویم ته سکالرشپ سلیکشن دی چې کله تاسو خپل ځان نه کوئ تاسو چې کوم به ډپارټمنټ کې سلیکشن وشو نه غي نه پس چې دنو به تاسو ته ډپارټمنټ وایي چې تاسو سکالرشپ په پلان کې لینک باندې اپلای وکړئ تاسو چې کله هغه ته اپلای وکړئ په سکالرشپ په سیکنډ فیز کې نو تاسو به سکالرشپ بیا غي ډیویژن کړي چې دا موږ سره هر کال ته دی په اماونت باندې ډیپند کوي چې تمره پیسې دي دا موږ په څومره خلکو باندې تقسیمو دا غي ډپارټمنټ ټو ډپارټمنټ یو 2 3 ویری کې فکس نمبر نه دی څلور عمر پوری شي پنځه عمر پوری شي شپږ عمر پوری شي یو عمر پوری شي نو په هغه باندې دغه کولای شي چې ورته د سیکنډ فیز کې سکالرشپ کمیټي د هغه باندې تاسو سلیکشن وکړئ تاسو سره آی ډی ای ایکس سکالرشپ ملو شي چې د هغه اماونت ته تاسو ته 10 months ملاویږي out of 12 months 1000 euro per month چې کوم نه یو کال کې به تاسو سره 10000 یورو د سکالرشپ ته یو کال او دلته ایکسپنسز که تاسو ته کوم یار اوس په اکثر کله کان کوېسچن کې چې زما په 1000 یورو کې گزاره کیږي به کنه بکی نو بالکل گزاره کیږي او بیا خبره خې ډیره به بچوم کوي او خډیره گزاره په مشي چې ماستر نو ګورنمنت طرف نه به تاسو ته کوم سبسیډایز هاوسټلی دي هغه هم ملاویږي ترانسپورت کې هم تاسو سره مدد کیږي په فرانس کې یو بل زبردست شی دا دی که ته سټوډنټ یې ته ترانسپورت استعمالي 50% تاسو به ګورنمنت درکړي اوس مثال په تور 70 یوروز پر منث ورکوم ته خپل ترانسپورت نو آउट اف 70 30 to 35 یوروز ماته ګورنمنت راکړي باقي 30 35 یوروز چې نه خپل جیب لکه کته ماستر کې انډر 26 وي ته به 38 یوروز پر منث تا ترانسپورت ته او هغه کې به تم لکه مثال په تور باندې 20 یوروز ګورنمنت نو دا به کوم بینیفټس دي نو within 1000 یوروز you can live a very good and lavish life. نو دلته هیڅ مسله نشته په 1000 دا مې په پرسیکل ماستر ان شارټ بل سکالرشپ طرف ته وړم لومبه ډپارټمنټ سلیکشن دیم سکالرشپ سلیکشن دا ترې دوه سلیکشن دي 1000 یورو پر منث for 10000 یورو for 1 year that's it اوس مخکې بل سکالرشپ اوس چې دنه دا خو صرف ما یو یونیورسيټي پرسیکل لپاره کې ما اوس بل چې دنه هغه په کیمپس فرانس باندې ما نن صرف سرچ کو تقریبا ما چې نن دا ماستر سکالرشپ ټاټ ان انګلیش مکمل په اورال فرانس کې لنایرس مطابق اکارډینګ ټو ټوډے چې دنه 1674 پروګرامز دي چې هغه کې انګلیش کې 100% دي سلاغه چې ورته مکمل انګلیش کې دي نو فرنچ او دا لینک مونږ دا ورکړی او تاسو فردر بیا هر پروګرام کې د مختلف یونیورسيټو کې دي او پای کې د سکالرشپس وغیرہ شته په هر پروګرام کې دی نو مسکې نو اوس ځان دا چې په خپل پروفایل باندې مهنت کولی څومره په خپل پروفایل مهنت وکړ بالکل نو دا صرف دا دویم پروګرام کیمپس فرانس په ویب سټ باندې 1674 پروګرامز دي چې هغه په انګلیش کې دي هغه باندې تاسو د انډیویډوالي خپل کورس په کې فلټر کولای شئ چې تاسو کوم میجر دی یا کوم فیلډ دی هغه تاسو ته مختلف اپورتونټیز یا مختلف پروګرامونه براتلی شي چې هغه تاسو سره ریلیټډ وي او پای کې چې فردر سټډي کې نو په هر یو پروګرام کې ما چې څومره وکتل نو پای کې سکالرشپ اپورتونټیز دي نو تاسو خپل ځان چې کوم دنه ټاپ 5 ته راوړئ ټاپ 5 ته برازي څنګه چې موږ مخکې څنګه ایکسپلین کړ چې خپل پروفایل باندې مهنت وکړئ
په هغې کې چې تاسو مثال که پیرس سیټي دی نو هغه لږ ډېر کمپیټیټیو دی، نو خو داسې نور هم سیټیز دي، په فرانس کې نور هم سیټیز دي، تاسو نورو سیټیز ته یونیورسټیو ته اپلای وکړئ چې هغې کې به کمپیټیشن لږ وي، خو چا خبره اپلای وکړئ دې نه مه یېرېږئ چې یاره زه به ریجیکټ شم. ریجیکټ داسې څه چا خبره د هغه نه، خو کیپ ټراینګ که نه، مختلف ځایونو کې یو یونیورسټۍ کې نه کوم خپل دا کوم بیسیک ډاکومنټس دي چې کوم ته شاتني سلایډس کې تېر شو، سی وي شوه، موټیویشن ایکس وای زیډ، هغه تیار کړئ او نه پکې چا خبر بای پوسټ خرچه شته، نه پکې اپلیکیشن فیس دی، جسټ سبمیټ اټ او بس ویټ. پر ځان ته دعا کوئ او خپل پر ځان باندې انشاءالله یقین ساتئ نو وبه شي. نو دا پکې دا دویم لینک دی چې په هغې کې تاسو ته ماسټر اپورچونټیز په فرانس کې او کوم فیلډ دی، که هغه فارمیسي وي، هغه ایم بي اے بزنس فیلډ وي، انجینیرینګ فیلډ وي، بایوټیکنالوژي فیلډ وي. زموږ مخکې ملګري خپل فیلډ باره کې تپوسونه کوي که نه چې یاره زما ته فیلډ سکالرشپ شته، د فلاني فیلډ سکالرشپ شته، نو د هر فیلډ سکالرشپ شته، داسې نشته چې یاره د هر یو فوډ انجینیرینګ مختلف داسې نوي نوي فیلډونه دي پکې چې هر ځای سکالرشپ شته. دا اوس یو بل سکالرشپ دی، په دې باندې زموږ یو پاکستانی ملګری شوی دی او هغه راته خصوصي دا وایي چې هلکه دا سکالرشپ پکې شیر کړه، او ځکه چې دا دومره ترې پبلیسټي نه ده شوې نو ډېر خلکو ته پته نشته، نو دې کې چانسز سیور دا خصوصي چا دپاره کمپیوټر ساینس سټوډنټس دپاره اے آی والا، مشین لرنینګ، ډیټا ساینس او ډیپ لرنینګ چې کوم دا ملګري دي، نو هغه کسان چې کوم کمپیوټر ساینس سره ریلیټډ فیلډ دی، دا یو ډېر زبردست سکالرشپ دی چې هغوی 12,000 euros پر سټوډنټس پر ایئر ورکوي. اوس د دې چې کوم دی نو پوزیشن اوپنز دي چې لکه مثال په طور اوس پکې تاسو اپلیکیشن کولی شئ، دې سلایډ کې پوره پروسس، نو دا سلایډ ځان ته پاس کړئ، ښه په طریقه باندې دا ریډ کړئ چې دې کې کوم ریکوایرمنټس دي، کوم طریقې سره اپلای کول دي، نو دې کې پوره انفارمیشن موږ ورکړې دي. دا خصوصي هغه چا ته کوم چې کمپیوټر ساینس سټوډنټان دي او دا یو ډېر ښه سکالرشپ دی. زموږ یو ملګری پاکستان پکې شوی دی، اوس تقریبا دویم کال دی، دلته پیرس کې دی، پیرسکلي یونیورسټۍ کې دی، نو ډېر زبردست اپورچونټي ده. د دې چې کوم ډاکومنټس دي هغه دا یې ورکړي دي، دا ډاکومنټس تاسو خپل ویچ از ویری سمپل، لکه دوره پکې څه دغه نشته، تاسو تیار کړئ او دې کې پوره دا انفارمیشن ورکړئ چې سبمیټ کول چېرته دي که نه، دا تاسو ریډ آوټ کړئ او دا کمپیوټر ساینس دپاره هر کال سکالرشپ دی، دې کال ومیناول شوی دی. دا ماسټر دا خصوصي فی الحال ماسټر باره کې پی ایچ ډي طرف ته نیکسټ طرف ته اړیږو، نو دا ماسټر سکالرشپس دي د کمپیوټر ساینس سټوډنټس دپاره. اوس ماسټر نه پس چې کوم دی نو زموږ اکثر ملګري پی ایچ ډي باره کې کوېسچنې کوي، نو ما ته خپله پته نه وه چې د فرانس کې دومره زیات پی ایچ ډیز دي، خو چې ما چې کله دا سلایډونه جوړول نو زه خپله حیران شوم چې دا خو چې څومره ما سوچ کړو د هغې نه سیوا پوزیشنې دي او فی الحال اوپن دي، لکه دا نه چې یا را روانې دي یا به افر کېږي یا مخکې تېرې شوي، نه، دا اوس کرنټلي نننی ورځ مطابق چې ما کوم د پوزیشن یې وکتې مختلف پلیټ فارم باندې ویچ از الاټ، او زه هم که دا څوک نه ویل کوي لکه نو هغه خپل ځان سره بیا چا خبره زیاتې کوي. نو اوس چې کوم دی نو دا خصوصي هغه ملګرو دپاره چې کوم پی ایچ ډیز باره کې ټول فیلډونه انجینیرینګ والا نه ټول چې کوم چا څه فیلډ دی نو هغې ټولو پوزیشنې په دې کې شته. دا اډوم ADUM دا یو پلیټ فارم دی، تقریبا راوند اباوټ 15 to 16 یونیورسټیز دي یا مختلف ریسرچ سنټرې دي. نو د دې بیکګراوند به زه تاسو ته ووایم، هغه یو ځای شوي دي، هغه یو پلیټ فارم جوړ کړی دی چې یاره موږ پی ایچ ډي پوسټ ډاک هایرینګ کوو، نو هغه به موږ څنګه کوو، نو دا یو کلیکټیو پلیټ فارم جوړ کړی دی، په دې کې ټولې پوزیشنې هغه اناونس کوي او بیا چې کوم اپلیکینټس دي نو هغه هم د دې په ترو باندې اپلای کوي، نو د دې پوره سلیکشن پروسیجر چې دی هغه په دې پلیټ فارم باندې هغوی مطلب د یو پلیټ فارم ته یې راوستی، خو دا ډېر لکه بهر چې کوي مینه هغوی ته خو پته نه وي، خو موږ خو خپله په دې پروسس باندې زه خپله راغلی وم، په دې باندې ما اپلای کړي وه وغیره وغیره. نو دې کې اوس هم چې دی نو هغه به دی مور دین هنډرډس کې دي پوزیشنې، زه وایم 1000 به ډېر شو خو لکه هنډرډس کې شته دې کې اوس هم پوزیشنې. نو اوس د دې دا لږ ټریکي دی، لکه دا سټریټ فارورډ نه دی، نو دې ته خلک ځکه ورته پای چې لکه دې کې نور اپلیکیشن پروسس وي نو هغه ډېر سمپل وي، هغې کې خو بس خو دې کې چې کوم دی نو ځان له به اکاونټ جوړوي او دا لږ او بل فرنچ کې نو خلک بیا لږ شاته شي دي،
خو دې ما پوره پروسیجر ډېر اسان کړی دی، بالکل بیبي سټیپس باندې به موږ مخکې ځو. نو هغې کې به تاسو ته پته لګي چې یاره په دې کې پوزیشن اکاونټ جوړې څنګه، پوزیشن به معلومې څنګه، او بیا به هغې پی ایچ ډي پوزیشن ته اپلای څنګه کوي. په دې کې پوره سټیپس ما ورکړي. دا لینک ما ورکړی دی adobe.fr دا لاندې لینک دی. په دې چې کله تاسو انټر شئ نو په هغې نه پس چې کوم دی نو دا تاسو ته به دا اډوم رجسټریشن نو اپلایانې یا پوزیشن معلومېدو نه مخکې به تاسو ځان له خپل ځان دې پلیټ فارم باندې ځان رجسټر کړو. اکثر ملګري به چې دا فرینچ کې دی نو دلته ما خصوصي لومړنی سټیپ دا سټیپ 1 نه ما شروع کړی دا راوند اباوټ دا سټیپ 15 پورې زه تللی یم. لومړنی سټیپ کې خو دا لینګویج بدل کړئ چې یاره تاسو سره دا هرډل نه وي چې یاره فرینچ او انګلیش. دویم سټیپ کې به اکاونټ کریټ کړئ. په اکاونټ کریټ باندې به کلیک کړئ. اکاونټ کې به سټیپ 3 کې به خپل ایمیل، خپل بیسیک پاسورډ وغیره به ورکړئ. یا په مخکې کریټ مای سپیس لینک به درشي تاسو ته ایمیل ته. چې کله هغه ایمیل کلیک کړئ نو بیسیک انفارمیشن به تاسو ورکړي. دا ستاسو اکاونټ جوړېږي. دا ډومبې مای سیول سټیټس وایي. دا ټول انفارمیشن به ډومبې تاسو ډکوي. موږ سټیپ بای سټیپ روان یو. اکثر ملګري وایي چې یاره دې بیا سوالونه کوي نو ما دې دپاره چې یاره وروسته ټولو ته کلیر وي نو ما هر یو سټیپ چې لکه کوم ټریکي پارټ دی نه پکې ما ایکسپلین کړی دی. دا خو بیسیک انفارمیشن دی. دا خو دې کې دونه مسله نشته. دا اوس کنټیکټ وغیره انفارمیشن کرنټ پرمنټ اډرس دې کوم مسله نشته. اوس دا چې دی نو اوس دې کې دا وایي چې ډیپلوما الاوینګ access to PhD studies. تاسو چې کوم ریسنټلی کومه ډیپلوما مکمل کړې ده چې بیسډ آن لکه ستاسو چې ایوالویشن کېږي نو دلته چې تاسو په کم بیس باندې اکثره هلکانو 2 ماسټر کړي. مطلب جنرالي خو خلک یو ماسټر کړي خو لکه داسې سپیسیفیک کسان وي چې پکې داسې لکه ډېر ریئر وي چې 2 بیچلر یې کړي 2 ماسټر یې کړي. نو دلته فرانس کې پی ایچ ډي لپاره ماسټر لازمي دی. یو ایس وغیره کې دا چې هغه ایم ایس لیډینګ ټو پی ایچ ډي بیچلر نه پس هم پی ایچ ډي کې ایډمیشن کولی شي. خو په فرانس کې دا شی نشته چې یاره تاسو بیچلر نه پس ماسټر پی ایچ ډي ته کې ایډمیشن وکړی شي. نو ماسټر ډیګري لازمي ده د پی ایچ ډي لپاره په فرانس کې. نو که تاسو یو نه ډېر ماسټر کړی چې کم ماسټر په بیس تاسو پرفارمنس ښه وي یا تاسو وایئ چې یاره دا زما په دې باندې زه خپل فیلډ سره ریلیټډ دی نو تاسو به دې کې انفارمیشن انټر کړئ. ټاف اپ ډیپلوما دا تاسو چې لینګویج بدل کړئ نو هغې کې به مسله نه وي چې دې کې مطلب او دې کې خپل پوره چې کله اخیستی تاسو ګریډینګ وغیره هغه خو بیسډ آن دیس دلته خیال کوئ چې دلته هغه ډیګري ورکړي چې کوم باندې تاسو ماسټر کول غواړئ. اوس دې کې چې کوم دی نو دې کې به خپل تاسو پریویس څومره ډیګرۍ کړي دي دې کې لومړنی چې کوم دی دا بیکولاغ دا په بیچلر ته وایي نو هغه کې خپل بیچلر انفارمیشن ورکړي. د دې نه علاوه که چا 1 year کورس کړی 6 month کورس کړی وي یا شارټ کورسز یې کړي وي چې مثال یا ماسټر دپاره تللی یا 1 year انټرنشپ وغیره یې کړي چې سیم کړي وي که نه نو دا ایډ بټن ورسره وښه. او خو لکه دې کې به خپل اف ایس سی میټریک هغه ډاکومنټ هغه دې کې ما خصوصي لیکي نو نیډ ټو انټر یور میټریک ان اف ایس سی. بیچلر نه شروع کې بیچلر نه پس تاسو انټرنشپ کړی دی مثال په تور باندې یو کال انټرنشپ یا ټیکنیکل یو کال ډیپلوما ورپسې یا ایکسټرا څه کورس وغیره کړی دی. خو ان شارټ دا چې هغه څیزونه پکې منشن کړي چې کوم باندې تاسو ویلی شئ چې یاره دا زما پی ایچ ډي پوزیشن اخیستو کې یا کمپټیشن کې ما ته ایج راکولی شي نو هغه څیزونه پکې ایډ کړئ. او دا څیزونه نه چې یاره ما اف ایس سی کې دومره مارکس او اف ایس سی هغه هم ښه دی خو د شروع لکه ته هلته پی ایچ ډي شروع کړې نو ته شی ورته بیچلر ماسټر بیا دې نه مخکې شروع کړي. خو بهتره به دا وي چې لکه بیچلر او هغې نه پس کوم ټیکنیکل کورسز یا څه انټرنشپس وغیره کړي نو هغه پکې ولیکئ. دې نه پس چې کوم دی نو دې کې د کوم دا انټرنشپس وغیره راغلی بالخصوصي لینګویجز باره کې نو چې کوم نیټیو وغیره لینګویج دې کې 4 لینګویج تاسو سره آپشن دی نو په دې کې چې کوم دی نو فرینچ به پکې لازمي ورکوئ. یو لینګویج ایون تاسو له فرینچ نه درځي 0 فرینچ لیول دی خو ورکوئ پکې چې هغوی ته پته ولګي چې یاره طریقه فرینچ لیول څه دی خو فرینچ به پکې لازمي ورکوئ په دې یو لینګویجز کې ایون که تاسو بیخي اے بي سي هم پته نه. دې نه پس چې کوم دی نو چې کله تاسو دا کلیک کړئ دا ستاسو رجسټریشن مکمل شي نو دې نه پس دا دی اپلای ټو پروپوز پوزیشن. په دې کلیک کولو نه پس اوس دلته فلټر راغلی. تاسو خپل بای سکول هم کولی شئ بای ریجن هم کولی شئ ان کیس تاسو ته پته نه دلته داسې چې لکه مثال
ډېر انټر ډیسپلینري پروګرامونه وي، نو پای کې لکه فزیکس کیمستري داسې ډېر مرچ شوي، لکه سکولز دا وي چې پای کې دا 2-3 انجینرینګ یې مرچ کړي، 2-3 فیلډونه. اوس تاسو ته دا پته نه وي چې یاره زما دا فیلډ چې کوم دی دا په کوم ایریا کې راځي یا کوم ډاکټرل سکول کې راځي. ستاسو لپاره دا کنفیوژن به وي. نو د دې اسان چل دا دی که تاسو ته پته وي خو ډېره ښه ده چې ستاسو فیلډ وغیره پکې وي. که تاسو ته پته نه وي چې یاره دا خو ما ته پته نه لګي چې یاره زما دا فیلډ په دې کې راځي دې ډاکټرل سکول کې یا دې ډپارټمنټ کې، اسان شی دا دی چې بس دې کې هیڅ هم مه لیکئ، ډایرکټ په سرچ باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو ډایرکټ په سرچ کلیک کړو نو تاسو سره به داسې سکرین راشي او په دې کې مثال داسې دا مثال دا ما کلیک کړی دی. دا ستاسو چې کوم دی دا ډومبنی چې کوم دی ستاسو ډاکټرل سکول دی. دا اوس کیمسټري ساینس مالیکول میټیریل انسټرومنټیشن اینډ بایو سیسټم. نو اوس به پکې څه ملګري چې هغوی به تشه کیمسټري کړي نو هغه به کنفیوز دي چې یاره زه کیمسټري کې پکې راځم یا نه راځم، میټیریل به پکې وي یا بایو سیسټمز به وي. نو هغه کنفیوژن دپاره دا دی چې بیا تاسو دې کې بیا مختلف فردر دا یو پوره ډاکټرل سکول دی، دا پکې بیا فردر ډپارټمنټس دي. دا بیا ستاسو کیمسټري اینډ ماډلینګ فار کینسر بایولوژي لکه مثال په طور دا پکې، او بیا په دې ډپارټمنټ کې چې کوم پی ایچ ډي پوزیشن اناونس شوی دی هغې ټاپک دا دی. اوس دا ټول ټاپکونه نومونه دي، دا ډپارټمنټس نومونه دي، دا پکې بیا چې کوم پروپوز پی ایچ ډي دي نو د هغې دا ټاپکونه دي. نو تاسو چې مثال په کوم یو ټاپک باندې تاسو کلیک کړ نو بس پوره انفارمیشن به تاسو ته راشي. دا مثال پی ایچ ډي ټاپک دی، دا یونیورسټي ده، دا ډاکټر سکول دی، سپیشلایزیشن فزیکس ولې پکار دی، ساینس یونټ دا دی. دا سپروایزرانو څنګه چې اشفاق وغیره خبره وکړه چې یاره سپروایزر سره کانټیکټ کول پکار دي که نه دي پکار. بهتره دا ده چې خپل سی وي یا خپل چې کوم موټیویشن دی یا خپل ډاکومنټس دي نو تاسو ته باید اکثره هلکان داسې چلو کوي چې بس رینډملی ایمیل یې لیږي. اوس دا پته نه چې دې سپروایزر سره پروجیکټ شته که نشته، دلته فنډینګ شته که نشته. نو په فرانس کې دا ټول اسان دی چې دې ویب سایټ باندې چې اوس دا پروجیکټ ته یې فنډینګ الریډي الاټ شوی دی نو دا ډېره زیاته اسانه ده چې بس اوس تا ته پته چې او دې سپروایزر سره فنډینګ هم شته، پروجیکټ هم شته او پروجیکټ کې دلته په زبردست شی دا دی چې دلته پوره ابجیکټیو فرام ډے 1 ټو اینډ اف یور پی ایچ ډي ته به څه کوې او په کوم پرابلم به کار کوې نو هغه فولي ایکسپلین کړی دی. کوشش دا کوي په دې کې ما تاسو ته لیکلي دي چې څومره زر نه زر تاسو سپروایزر سره کانټیکټ وکړی شو نو هغه به دومره ښه وي. هغه به مثال که تاسو نه څه بیک ډور باندې څه انټرویو وغیره بیفور اپلاینګ ټو د لکه دا خو یو پراپر چینل دی هغې نه مخکې تاسو ته که څه اپلای وغیره وایي نو هغه به درته ووایي. دې ټایم ته انتظار مه کوئ چې ورګه دې کې خو 31 اکتوبر 2022 ټایم دی، دې کې خو لا ډېر ورځې دي. تاسو انتظار کې به بل کس په سره کانټیکټ کړی او هغه به انټرویو کړي او مخکې نه به هغه فاینل کړی وي که نه. نو څومره زر چې اپلای هم وکړه، څومره زر سپروایزر کنوینس کړه، څومره زر سیټ هم چې خبره الاټ شو تاسو ته یا پوزیشن هم ګین کړه نو دومره بهتره ده. خو په دې انتظار کې مې چې ورګه دې کې خو ډیډلاین او ما ته خو جواب رانغلی نو جواب باندې ځکه نه راځي چې هغه الریډي بل کس اپلای کړی دی او هغه خو هغه سیټ اخیستی دی، هغه پوزیشن اخیستی دی. بل پروجیکټ ډیټیلز مکمل A to Z ستا پروجیکټ ریلیټډ چې څومره ریفرنس دي هغې هم ورکړي دي چې ان کیس دا کس دې پروجیکټ ته راځي نو هغه ته پته چې زه به کوم څه دا نه چې یاره ما ته خو پته نه وه او دې کې خو اوس دا دي او ما دې کې به دا یو دا چل دی هغه به کې بیا نه چلېږي. ځکه ته بیا سپروایزر به تا ته وایي چې یاره تا ته خو اپلیکیشن مخکې ما پوره ډیټیلز ابجیکټیو څه پکار دی څه کول دی څنګه پوره مې تا ته خپل پی ایچ ډي پروجیکټ باره کې انفارمیشن تاسو پوره پروجیکټ ریډ کړه، ستاسو ریلیټډ دی، ستاسو خوښ شو، بیا چې کوم دی نو اپلای باندې کلیک اپلای وکړئ. چې کله اپلای وکړئ نو اوس دا ټولونه امپورټنټ دا یو سیکشن دی چې پای کې ستاسو خپل موټیویشن چې ته مثال ولې دې ته اپلای کول غواړې څه وجه ده نو په دې کې لکه دې سیکشن کې لږ دغه کوئ چې لکه دا ټولونه زبردست ولیکئ نو دا ستاسو په ډیسیژن کې ډېر زیات په کار راویدی شي. او بیا چې کوم دی نو لکه ستاسو ساینټیفیک انټرسټ او ستاسو ایکسپیرینس په پاسټ کې څه کړي دي نو هغه په دې سیکشن کې تاسو ټایپ کولی شئ. ټول سیزونو نه پس اوس دا اخري اپلیکیشن اخري سټپ دی په هغې کې دا کول دی چې کوم دا ډومبنی ما نمبرز ورکړي ډومبنی به داسې چلو کې چې کوم تاسو پریویسلی څومره اپلیکیشن ډک کړه نو هغې چې په دې کلیک وکړئ نو په
په دې سره ستاسو څومره اپلیکیشن هغه پی ډي اف فارم کې ډاونلوډ شي. هغه به پرنټ کوي، هغې به خپل ډیټ واچوي، نوم به ولیکئ، لاندې پکې ځای سیګنیچر به وکړئ. سیګنیچر نه پس هغه به دوباره سکین کوي. نو دې کې د اډیشنل ډاکومنټس یې غوښتي دي. ستاسو څومره ایجوکیشنل ډیپلوماز دي، ټرانسکرپټس دي، یا چې کوم د لومړنی فارم شو، ټرانسکرپټ شو، بیا ډیپلوما شو، ریکمنډیشن لیټر شو، دا به ټول یو پی ډي اف ته کنورټ کوي، سنگل پی ډي اف ته، مختلف ته نه، سنگل پی ډي اف ته به کنورټ کوي او بس دلته به اپلوډ کوي. اپلوډ د سنگل پی ډي اف. چې کله تاسو سنگل پی ډي اف اپلوډ کړئ بس هغې ته به اپلیکیشن لاړ شي. نو تاسو چې یو ځل دې کې اکاونټ جوړ کړ نو بیا دوره مسله نشته. بیا ستاسو الریډي دا اکاونټ شته، هر پروجیکټ ته مختلف موټیویشن او بیا ډایرکټ به سنگل پی ډي اف جوړول او ټک اپلای کول. نو هغه بیا ستاسو اکاونټ جوړ شو، بیا مختلف پروجیکټ دي، بیا هغې باره کې موټیویشن او ډاکومنټس جمع کول. نو تاسو اکاونټ جوړ شو، نو تاسو ملټیپل پی ایچ ډیز اف ریلیټډ ټو یور فیلډ تاسو اپلای کولی شئ. نو په دې ویب سایټ باندې چې کوم دی اډوم باندې چې کوم دی د فرانس ټولونه زبردست دی یا ښه یونیورسټۍ چې 16 په پیرس کې دي، نو هغې مکمل څومره پوزیشن دي پی ایچ ډي کوم ته فنډینګ الاټ شوي دي ویت سپروایزر ویت ډسکرپشن، تاسو ته په دې معلومات میلاویدی شي. دا خو د پیرسیکل باره کې اډوم باره کې شو. دې نه پس چې کوم دی نو ملګرو پکې لاندې سوالونه کې پوسټ ډاک هم راوسته چې یاره پوسټ ډاک او پی ایچ ډي پوزیشنو باره کې. نو هغې دپاره د فرانس کې ټولو نه غټ ریسرچ سنټر چې کوم دی که نه، ریسرچ ارګنایزیشن CNRS دی. نو په هغې کې ملټیپل پوزیشن هر کال افر کېږي او هغه کسان چې چا مثال پوسټ ډاک کړی دی یا پوسټ ډاک کوي، نو په فرانس کې ټول نه زبردست افر دا دی چې هر کال په تقریبا دسمبر جنوري کې تاسو خیر ډیټیل چیک کړئ 200 to 270 permanent researchers اخلي. هغه پرمننٹ آئی مین لکه د پاکستان سرکاري نوکري پرمننٹ. تاله فرنچ نه درځي هیڅ خبره نه، نو لینګویج ریکوایرمنټ، نو فرنچ ډیګري. لکه دا نه چې یاره تا فرانس نه ویلي ته اپلای کولی شي یا تاله فرنچ درځي ته اپلای کولی شي، نه دا خبره پکې نشته. اپلای کې کمپټیشن دی، دا نه چې تاسو فرانس کې نه اپلای، آل اوور د ورلد ډاکومنټس جمع کړئ، تاسو انټرویو به وشي. هر کال فرام 200 to 300 دی د پرمننٹ ریسرچرز اخلي. او زما سره خپله په افیس کې یو کورین دی، هغه یې اخیستی دی مطلب 2005 کې with no French background, no French language, no French degrees او permanent researcher دی. او دا خبره وي سرکار ته یو ځل دننه شي یا په مرګ تېوځي او یا خبره وي چې اپلار دې نشي ایستلی، نو هغه پوزیشن یې دي دلته from 200 to 250. نو خصوصي هغه کسان چې کوم پرمننٹ ریسرچرز دي یا های لیول باندې کې پاکستان کې خلک وایي جابونه نشته، نوکرو مسله ده، یو ځای بل ځای یاره څه وکړو. نو دا یو هر کال افر کېږي، دا نه دی چې یاره څنګه زموږ سیاست هر کال وي، دغه شانته دی دا اوپن وي، انټرنیشنلي اوپن وي، هر څوک ورته اپلای کولی شي. نو شته زموږ پاکستانو کې ډېر قابلان خلک چې دلته پرمننٹ ځان له پروفیسرای پوزیشن یې اویل کولی شي with no French requirement. نو دا پکې په دې CNRS په دې ویب سایټ پکې سپیشلي په دې کې اوس که څوک وایي یاره ځان له پکې پی ایچ ډي د CNRS چې کوم ارګنایزیشن دی د دې بیا خپل فردر ریسرچ یونټ دی. دا خو ما تېر شوي چې دی نه پی ایچ ډي په پیرسیکلی کې وي، اوس CNRS دا خپل یو ریسرچ ارګنایزیشن دی، د دې بیا خپل ریسرچ لیبونه دي. نو په هغې لیبونو کې بیا پوزیشن یې راوځي. نو په دې کې چې تاسو مثال دلته څنګه ما کلیک کړی دی پی ایچ ډي کنټریکټ تیسس او ایریا سرچ وکړئ، هنډرز اف پوزیشن دی اوس هم شته او دی اپډیټ کوي. چې کانسټنټلی سړی دا ویب سایټ ګوري نو ګرانه نه ده چې هغه سړی به ډېر ژر به انشاءالله که پوسټ ډاک شي پوسټ ډاک هم پکې سرچ کې فلټر کوي خپل فیلډ ریلیټډ او روزانه ته دې چې کوم هغه دغه وي څه وي ورته نوټیفیکیشن وي هغه ځان ته الرټ کې واچوئ چې کوم پی ایچ ډي یا پوسټ ډاک پوزیشن راځي نو هغه په ډایرکټ تاسو ته راځي. نو په دې کې ډېر زبردست پوزیشن دا CNRS دی، ټول نه فرانس ټولو نه غټ ریسرچ ارګنایزیشن چې لکه ډېر زیات پوزیشن یې دي. CNRS نه علاوه CEA دا ته د یو بل غټ ریسرچ ارګنایزیشن دی کنټریز کې اوس هم پکې 47 ما نن دا سکرین شاټ کې وباسلو 47 پوسټ ډاک پکې اوس هم شته.
او که دا موږ کانسټنټلی ګورو دا لینک دی پی ایچ ډیز پکې هم شته پوسټ ډاکس پکې هم شته او پرمننټ ریسرچر یا نور ریسرچ انجینیرز پکې هم شته نو مختلف پوزیشنې دي تاسو په دې کې ملنله کانسټنټلی کتای شي په سی ای ای ټي دې نه پس کوم دی نو انریا دا څه دی یو بل غټ ریسرچ ارګنایزیشن دی او په دې کې مختلف بل جاب آفرز دي نو په دې کې لکه currently پکې 130 چې کوم دی نو اوس هم پکې اوپن 130 چې کوم دی ما دا کړ چې پکې خپل فلټر کې خپل ارګنایزیشن وغیرہ نو دا هم دی د دې نه پس چې کوم دی نو د فارمیسي والا شو یا بایوټیکنالوژي والا د دې انسټیټیوټ پاسچر او انسټیټیوټ کیوري نو دا ته د غټ انسټیټیوټس دي دغه لپاره د فارمیسي لپاره بایوټیکنالوژي چې کوم بایولوژیکل ساينسز دي نو هغه کې مختلف پوزیشن مختلف اپورچونټیز ډېرې زیاتې دي پکې نو ترې پاسچر انسټیټیوټ او خصوصي دا اوس د پینډیمیک په دوران کې هم په دې دغه باندې د ویکسین باندې ډېر کار کړی نو پاسچر او کیوري انسټیټیوټ پاسچر نو په هغه کې بل پوزیشن دي نو ماستر شو پی ایچ ډي شو پوسټ ډاک پوزیشن پکې وشوي سټیپس شو جوین موټیویشن لکه څومره او بل چې څوک پی ایچ ډي پوسټ ډاک لپاره راځي هغه ته د ریسرچ ټیلنټ وایي ریسرچ ټیلنټ پاسپورت ویزا باندې هر پریویلیج دی ورته هر یو شی ویزا پروسس فیملی ویزې لکه څومره د نور ملکونو کې لکه ګرانې دلته within weeks لکه خلکو یې فرانس ویزا به لګي که نه لګي څه چانس دی ریسرچ ویزا باندې یې ته خپله فیملی چې نه within weeks ته راوستی شي which is very simple په فرانس کې نو که چا داسې فیملی باره کې سوچ وي چې یاره فیملی نو ډېر ایزي دی او بل فیملی بینیفټس دي ته رالې ستا انکم لږ دی فیملی دې در باندې ډېره د مثال په طور نو ان ټرمز اف اکاموډیشن به هم هیلپ درکوي انشورنس به دې هم هیلپ وي ترانسپورټ کې د سره هم هیلپ کوي نو هر سایډ نه تا ته دلته د سپورټ میلاویږي نو ډېر ښه اپورچونیټیز دي او زما خو دا خواهش دی چې څومره زیات نه زیات زموږ پاکستاني یا خصوصي زموږ پښتانه وروڼه چې څومره ډېر راشي او څه قسمه سوال وي څه قسمه ګایډنس وي نو انشاءالله د ګایډنس او د لاره ښودنه به پاتې نه وي نو ډېره مننه ډاکټر صاحب چې زما ته اورېدو دپاره چې چا څه کوېسچن یې وکړ یو ځای به ډسکس کوو حاجي بس الله تاسو خو ډېره زیاته خواري کړې وه زما خیال دا پرزنټیشن به چا خپل پي جي دپاره هم داسې نوټ تیار کړی لکه څنګه چې دا تیار کړی دی زما اواز اورئ که نه جی جی اورو ډاکټر صاحب څه مسله ده پکې نه راځي اورو ها نو ډېره مننه ستا قیمتي ټایم دپاره چې دومره خواري دې کړې ده